په نالیدلو پسې اوښکې. اتمه برخه. سترګې خو تا ورکړې خدایه، کاږه باڼه یې په زرګر جوړ کړي دینه. له ځانه سره مې وویلې د دې لنډۍ ویونکی ملامت نه دی، خامخا چېرته د فرشتې په شان سترګو خوړلی و. یو څو شېبې خو دواړو هېڅ هم نه ویلې، یو بل ته مو کته. ما د هغې سترګو کې ځان لټوه، نه پوهېږم چې څه رقم خبرې پیل کړم. پیل مې له احوال پرسینه وکړ، ورته ومې ویلې ښه څنګه یې، کورنۍ مو ښه ده؟ شکر ده، مننه. ته ښه یې؟ مسافري سره څنګه یې؟ والا ښه ده، تېرېږي نو. بیا یو څو شېبې دواړه خاموشه ولاړ وو. دا ځل فرشتې ویلې څنګه دې خوښه ده چې اصلي موضوع ته راشو؟ ورته ومې ویلې او خوښه مې ده، خو ځه چې رستورانت ته لاړ شو، هلته به کینو، یو څه به وخورو. ملګرې دې هم در سره ده؟ ویل یې نه، دا راته ښه ښکاري چې خبرې درته وکړم او ژر لاړه شم، ځکه چې بیا مې پلار نو. ومې ویلې سمه ده، مهرباني. فرشته هم په خبرو راغله. منم چې خفه شوی یې، خو دا هر څه رښتیا او صفا درته وایم، لکه څنګه چې مې درته ویلي وو. زه یې په وړکتوب کې د کاکا زوی ته ورکړی یم. بس د پلرونو کار و چې رالوی شو، د هغې هم رضا نه وه. رنګارنګ بهانې به یې کولې چې دې مکتب ویلی او پوهنتون یې ویلی، فلانۍ ده او بستانۍ ده. لنډه ساه یې واخیسته، بیا یې زیاته کړه. زما سره یې له کوژدې او واده کولو انکار کوو. ویل یې یا به پوهنتون ویې یا به زما سره کوژده کوې. نجلۍ چې مکتبي او پوهنتوني شوه، بیا ترې لاس ومینځه، پټې یارانې جوړوي او نور هر هغه څه چې زړه ته چې ورتله ویلې به یې. 2 ځلې خو یې مخامخ اخطار هم راکړ، خو پلار مې هر څه ته ولاړ و. هغې زما د تعلیم مخه ونه شوه نیوی. کاکا به مې هم بلا خبرې کولې، خو پلار مې زه خپلو درسونو ته تشویق کولم. 3 کال مې د پوهنتون و چې د کاکا زوی مې پوډري شو. لږ څه مسکۍ شوه، په ښي لاس یې په مخ رالوېدلي تارونه د زلفو د غوږ لاندې شاته کړل. خبرو ته یې دوام ورکړ. کاکا ته مې یو دم مونږ ګران شو. هره ورځ یا یو ورځ بعد زمونږ پوښتنه کوي. زما له صفته نه مړېږي. یوه ورځ یې زما پلار ته ویلې چې فرشته را باندې ګرانه ده چې اوس دې را کړې وایي، خو ښه ده چې وړکتوب کې دې را کړې. شکر ده چې داسې ښه پوهه او هوښیارۍ ګور لرم. د پلار مې له غوسې ډک غږ واورېده. موږ ورمنډه کړه. پلار مې ډېر په جدي توګه له کاکا سره خبرې وکړې. ګوره لالا، ستا زوی پوډري شوی دی. هغه د خپل ځان واک نه لري. د هغې ژوند تباه دی. نو ولې زه په لوی لاس د خپلې لور ژوند تباه کړم؟ عبدالرحمن باور وکړه، هیڅ کله مې هم خپل پلار په داسې حال کې نه و لیدلی. مخ یې له ډېرې غوسې تک سور شوی و. کاکا مې ویل خو تا نه ویلې چې لور مې ستا د زوی ده، ستا زوی ته درکوم. سمه ده، هغه وخت چې ستا زوی پوډري نه و، اوس ټوله دنیا هم راته یو خوښي. ولاکه ورته ووایې چې ګورې
یو ګیلاس اوبه راکړه. تر پرونه مو سلقم خبرې پسې کولې، اوس د پوډري زوی لپاره دی زما د لور ژوند خراب کړې.